الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر اویا. آیت نمبر اویا. یا ایوہ النبی او پیغمبرا قل اوایا لمن آغا چاہتا فی ایدیکم چی پلاسن استاسو کی دے من الاسرا یعنی جنگی قیدیان. کم جنگی قیدیان چی ملاس کی دی دی تدا خبر ہوکا سو یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا کچر اللہ تعالی محسوس کو پزنو استاسو کے خیرا سئنابت او سرجو اللہ طرف تا کر لگو نیوم انکلائن یہی دا خدای دین طرف تا خدای با ایمان درج یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا کہ محسوس کا اللہ تعالی پزنو استاسو کے سینابت او رجوع دن طرف تا یوتکم خیرن نو درب کی تاستا بہتر شے مما دا آغنا اخذ منکم چی اغسطے شویر استاسونا. نو اس پیغمبر علیہ السلام دا جنگی قیدیانو دا بدر سرا ما ذکر کرو چی مختلف معاملے اکڑی بعضی چی کم خواران او فقراو دا مفت کے خلاص کر بیتاس غزی صحیح. بعضی چی کم تعلیم یافتو دا چا خص دو د چا زبز دوی د چا یو فنز دو ناغی باندې ذمہ داری واچولا چې تاسو به د انصار لسو کسانو ته دا فن ورخای ځکه مکی والا تعلیم یافته خلکو خو مدینه والا دا بزګران مدینه والا څوک دا ټول غریبان بزګرانو او ټول د باغاتو مالکانو فارمرز صحیح په تعلیم په خط په فن په دې هیڅ شی نه پوهیدل. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر یو د فن ماهر ته لس کسان حواله کړل وچ کله د ټرین کې په دې فن کې یا دا زبو ورخه یا خصد کې نو به واسطه چتی شي یعنی د ګریجویټان کا دې څه کا د ګریجویټ کا نو چې لس کسان ګریجویټ کې بیا ته نو خلاصې. دا دویمه خبره. درېمه طبقه هغه وا چې هغه مالدار خلکو د فن دوره ماهران نو پیسې درلودې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عزیزانو هغه ټول پیژندل. اوس مونږه ټول یو بل پیژنل نه چې دې سړي سره سوره پیسې دي ټول دې سړي سره سوره پیسې دي صحیح. نو لکه مونږ چې په دې ماحول کې مالدار سړي باندې ګوته کېدنو صحیح نو مونږ به دا ټوپه چې په سر کړی دا زړه خولای چې په سر ده دا مالدار سړی دی څنګه دا سره دا سیټ دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه د پیجندل اهل مکه چې کوم سړی په څومره وبو کې دی مونږ وایو پښتو کې چې دا سړی په څومره وبو یعنی څومره مالدار دی چې دا سړی په څومره وبو کې دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه د مالدارۍ په اساس په هغه باندې پیسې کې خو او په دغه پیسو کې خودل شو کسانو کې یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل تر او خپل دوست او یار حمزه تاسو ورسوي حمزه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مجلا مسلمان شوی نو او جنگی قیدیانو کې نیول شو. دا پیغمبر علیہ السلام تروم دی او پیغمبر علیہ السلام یار دی ځکه چې په عمر سره یو شان دی صحیح. پیغمبر علیہ السلام نه صرف 2 کاله مشرو نو حمزه ورته وا هلک والی یو ځای تیر ول تر او دروارو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته کاکا ته خو ډیر شي لري تاسو راشي ډیر دی نو ته وینځته سره خلاص شي هغه ټول ورته خلاص شي دی ایارس والا غوړي ټول اصله پرانه وې دي یا بس تر ختم شي دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته سي کاکا دی خورش خاطر انیز دوک وی هغه دومره سره چې تکل روانې دي د جنگ لپاره او زما چاچی ان زما تندار تاسو تندار وای دا کاخه زمونږ تندار وای چې زما تندار داغه نامه د ام الفضل رضی الله تعالی عنها وې زما تندار ته هغه دومره سره چې ورکړ یو لوی دنیا شیو او ورته وی چې دا محفوظ وساته که زه ژوندې عالم خو ماته به واپس راکې او که زه رانغلم نو دا ته او زما د بچو میاشتې ته تقسیم کا دا ستاسو حق دی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا څه کتل او من اخبارک بهذا دا تاسو چا ویلی دا چا خبر کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ځکه خو پیغمبر هم صحیح چې ما ته دا خبري الله تعالی کوي
صحیح وي. اوس چې تا دغسې ووې چې ما سره هېڅ شی نشته، دغه جبریل ما ته راسته ورته وایي چې اتره ورته ور یاد کړه چې دومره تره سره زما تیندارې لرې ورکړي دي، هغه وي بس در کوم د جي څوره ته وایي ته ما باندې څوره پیسې کېدې دومره پیسې، نو ورته وایي ته به دومره ورکړې. اوس الله تعالی په دې پیسو اخیستو خوښ نه شه، که مقیدان نه چې پیسې واخیستې شوې په دې باندې خوش نشه. اگر چې دا شی جایز ہو خو پیغمبر ته الله تعالی وایي چې دا لومبنی جنګ باید چې یو هیبت ته قائم کړی وي. سره کړی یو هیبت ته قائم کړی. تاسو پریدو کو سره کول ورسره کنه دې کول ورته بدی چې دا سرچپه مظلوم دی چې آینده لپاره د دومره هیبت نشي چې اسلامي ریاست باندې بیا د حمله کولو تصور نه وکړي. صحیح. نو چې الله تعالی بد په ومنل او پیسې خدای غصبې وي، نو صحابه وی چې وای هغه خلا پرېدا هغه غنیمت او سپایل دا فار چې مکم تقسیم کړی دي دا غي بس حیثیت دي. نو دی وړاندې آیت کې وی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، هغه خدای حلال کړی خو خوري، هغه د غذا په نیت خوري، د جهاد په نیت خوري. صحیح. اوس دا کافران چې د کومونه دا پیسې غستې شوی وي نو چې واپس روانو نو یو لګي او بلتا ایمانه خو لزر واغستی سو لزر واغستی بل وی ته خو لا بیا هم خې ایمانه 50000 دینار واغسته معنی 50000 دینار. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وایي چې دای چې اوس روانېږي نو دی بلګي دا تفسیرې وکړي معنی دوره واغسته معنی دوره واغسته ته په یو بل انداز باندې انکریج کا ورته وایي که تاسو زړه کې لږ غونډه هدایت طرف ته میلان وي نو خدای په دغه بدله کې دومره بهتر شی درکې چې 50000 دغه مقابله کې شي نه دی د ایمان مقابله کې دا هیڅ شی نه دی. یعلم الله کما سوس کے اللہ تعالی پزون استاسو کے خیرن سمامل خیر او رجوع یوتکم درب کتاس تا خیرن بہتر مما داغما اللہ خذ منکم چه غستے شوی تاسونا ویغفر لکم او اللہ ببخنو کتاس تا واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کے دے رحم کون کے دے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اکدی ارادہ لرے د خیانتاو پیغمبر فقد خان اللہ من قبل نو تاکی سرد خیانت کرو اللہ تعالی سر مخکر دینا چھ کفر کرے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ اللہ تعالی قدرت درکتا سردوی بانے واللہ علیم الحکیم اللہ تعالی علم والا و حکمت والا دے ان الذین آمنوا داود بن الاقوامی تعلقات و اساس تے دا آیت the international relation اساس ہے. ان الذين آمنوا تاکي سرا کسان چې ایمان راوړل وهاجروا هجرت کړي دي وجاهدوا باموالهم جهاد کړي په صرفولو د مالونو او د ځانونو خپل په لار د الله کې دا مکینه کوم خلک چې راغلي ایمان راوړل هجرت کړو مال او جان دواړه د الله لپاره کې لګول. صحیح. والذین آکسان آوو چې دیلے ځای ور کړی دی مدینه والا دی چې څنګه راغل مدینه والو هغه خپل کور ور سره نیم کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوی په میس کې یو عقد وکړو یو کانټریکټ وکړو هغه ته وی کانټریکټ اف برادر هوډ یا عقد مواخات عربي کې ورته وایي څه عقد مواخات مواخات معنا برادر هوډ کانټریکټ. نو دا برادر هوډ کانټریکټ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مهاجر ویتل ضروري انصاری ته وی دا ستاور دی ورته راځه چې زما وروړي وی دا زما باغ دی دا 50% دا ستاسو دا زما شي پیسې ورته راوته دا ما سره پیسې دي دا ستاسو دا زما شي دا ما سره کالی دي دا ستاسو دا زما شو دا ما سره غاڼه ده دا ستاسو دا زما شو دا زما کور دی دا دې خو ستاسو دا زما شي. خبر دین کړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې کوم صحابي سره ورور شو هغه غریب خو دومره ورته شو ورته ما ګوره څه خیانت نه کړ چې سمو په ملکیت کې 50-50 میپل چې سمو ملکیت کې 50 ها وی یو شی زما اختیار کې پاتې زما خو دې دوه دي څه شي دي وی شي زما دوه دي نو کته غواړي چې ویله طلاق ورکړم او تاسو پریدم هغه ورته خدای ته بس دغه باندې پیریډ صحیح. یعنی دا هغه د اخلاص انتها وا چې نور به ګوره څه هیڅ خیرت نه کړي څه شی نه هایټ کړي نه دی څه شی نه کانسل کړي نه دی خو یو شی ویل still that is hidden اوسم لا پوشیده دی ته په نه خبر وی هغه سره زما څه دې ودی نه کته غواړي چې وي ته طلاق ورکوم ته په نه کاو کا هغه نه بس پیریډ والذین آووا ونصروا اسه کدا سی ډی د فرید خان په دغه ورخه جوړه دا واس پکې راغلی
که څنګه نو بیا دې سبق ته نه پریږدي چې دا منصوبې جوړې چې موږ نه ځان څنګه خلاصې والذین کسان آوو چې ځای ور کړې دوی لا ونصروا اذ امداد کړې اولئک دا مهاجرین او انصار بعضهم اولیاء او بعض دا د یو بل دوستان او د یو بل هیلپرز دي. اولیاء معنا دوستان، اولیاء معنا هیلپرز، چې دا د یو بل دوستان دي او د یو بل هیلپران دي، مددګاران دي. والذین آمنوا خص دا خو په یو ریاست کې استوګن دي، دا امیگرنٹس او دا ہیلپرز دا دواړه د یو ریاست سټیزن دي. خو الله تعالی فرمایي سم مسلمانان داسې دي چې هغه د اسلامي ریاست سټیزن نه دي، د نان مسلم ریاست سټیزن دي. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي ولم یهاجروا هجرت نه کړي اسلامي ریاست ته، کوم ځای اوسي په غیر اسلامي ریاست کې. مالکم نشتر تاسو د پارا من ولایتهم د ذمہ داري د دوینا من شیء هیڅ ذمہ داری تاسو باندې دا وی ذمہ دار. اوس موږ دلته اوسېګو نو دا زمونږ د ترځوي چې کړځای کاکا دا غو ذمہ داری چې اول زموږ پروټیکشن کوي. نه موږ خدای سټیزن نه یو، موږ خدای امریکا سټیزن یو. خبره ده کړه یعنی جرنیل سے مشرف کاکا دا غو ذمہ داری چې موږ له پرووایډ کوي یارس نوکری دلر کو پیسې دلر امداد لګا مرګي ته زما سټیزن نه. پیغمبر ته الله تعالی وایي چې کوم مسلمانان د تا د ریاست سټیزن نه دي، د نان مسلم سټیزن دي، دا غي ذمہ داری پتا نشته، دا غي دنیوي ذمہ داری پتا نشته. مالکم من ولایتهم نشتر تاسو باندې من ولایتهم د نصرت او د مددګارۍ د دوی نامن شین از ذمہ داری حتا یهاجروا ها کده هجرت کې دار اسلام تراشی، کده هجرت کې دار اسلام تراشی یا به ایلین شي یا به سټیزن شي، یا به ایلین شي یا به سټیزن، یا به ستاسو ذمہ داری چې کوم ریاست ته ایلین یا سټیزن نه داغه ذمہ داری ده. صحیح. ہاں اس اللہ تعالیٰ وہ ہاں په دنیائی معاملاتو کې استاد ذمہ داری نشته، د دین په اساس باندې استاد ذمہ داری ده. ځکه د دین د دې تعلق جغرافیایي حدود سره نشته. دین حدود نه لري، دین جغرافیایي حدود لري. دین جغرافیایي حدود نه، دا عالمي دی، دا یونیورسل دی. صحیح. علامہ ډېر عجیبه خبره کړې ده. وہ بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی. هغه وایي دا د رنگ خون رنگ دا د رنگ خون کوم بوتان چې دا بوتان مات کا، د ملت پرنګ کې ځان رنگ کا، یونیورسل شه. څنګه شه؟ یونیورسل شه. لہذا بیا بستا او د بل دنیا د مسلمان مېس کې دا تصور چې دا ایرانی دی، دا تورانی دی، دا افغانی دی، دا پنجابی دی، دا فلانه دی، دا خبره ختم شي. صحیح. او یو بل شعر فارسی کې ویل ډېر عجیب څه ویلي چې ها ادا په د قبر په کتبه باندې لیکل دي چې نه افغانې مونږ ترکو تتارم، نه افغانې ونه ترکو تتارم، چمن زاده معزیک شاخ سارم، تمیز رنگ بو برما حرام است کہ ماں پرورده یک نو بہارے. چې زه مسلمان یم نو مسلمان تور دی که سپین دی، افغان دی که پنجابی دی، عرب دی که عجم دی، د مشرق دی که د مغرب دی، دا د یو چمن پرورده دی. دا د یو چمن او چمن دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. معنا دا چې د یک جان دو قالب دی. د څه شي دی؟ یک جان دو قالب دی. او علامه جامی هغه هم د تصور په ډېر عجیبه انداز باندې پیش کړی دی. هغه د دین نه چې تعبیر کوي نو کاشف کوي، پس کوي د دین نه تعبیر کوي نو څه په لفظ کوي؟ دا هغه عاشق سره ناغوی چې بنده عشق شدی ترک نسب کن جانی. سی تکرار. چې بنده عشق شدی ترک نسب کن جانی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. هغه وایي چې په دې عزت باندې ځان معزز کی، د دین په عزت باندې دې مقابله کې فلان صاحب د فلانی صاحب وی د دې څه حیثیت نشته، د دې څه حیثیت. او دغه وجه حضرت بلال رضی الله تعالی آزاد کرده غلام د زمانه بادشاہ حضرت عمر بورته دی. څوک بورته دی؟ حضرت عمر. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه قیصر هیبت زده سپر پاور کسرا او قیصر شیبه د عمر کوم ورده غیبانو بربال د خپل وطن کې هیبت راته. یاره په دې غاړه چې اخلاص نشي.
صحیح هغه حضرت عمر چې د بلال کو سره براغه څوک دی تک تور دی غټي شونډې دي ګونداري اختی دي د افریقې غلام دی صحیح خدای پیغمبر مرګره دی دین باندې ځان قربان کړی دی ډېر قربانای ورکړي دي چې کله به د جمعه تر روانه حضرت عمر بزر احتراما ورته پاسید او خپل پرې رګ به ورته پرې خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دلته پرې رګ باندې کېنو صحیح اوس کوم معززین خلک چې بناسته وي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې څو بر بلال د اسکرین نو واقف صحیح حضرت بلال به یو مختصر حضرت عمر به یو مختصر تفسیر په باندې وکړه وانا امیرکم وهذا سیدی زستاسو امیر زستاسو امیر خدا زما ما سره دی دا زما اقال مالک نه دی لقد اوذي فی سبیل الله ما اوذي احد مثله قط د خدای لاره کې څه کم ټارچ ملاو شي د دنیا کې بل چاته نه ملاو شي دا عزت دې ته هغه ور کړی چې د الله د دین د لارې ټارچ قبول کړه خبره دې کړه نو اوس خو علامه یو ډېر عجیب خبره بل کړی ده هغه چې د خدایانو یو دا تصور نه دی چې د ګټي بوت دی جوړ ته ها بابا عبدالرحمن فرمایي وای صدا بوت و تسجدا سو دنیا ته بابا سوې چې صدا بوت و تسجدا سو دنیا ته بوت پرستی پرستار د دې دنیا هغه وای د بوتانو خو یو تصور نه دی د بوتانو خو بلا ډېر تصور د چا ډالر سره خدای دی دغه نه دا د خدای قانون چې موږ وایي ټول ډالر د پاره دی معنا چې دا ډالر مو خدای په ځای ودرولې پرایورټي ورکړي ډالر ده صحیح او د چا لپاره خدای جوړ شوی دی د چا لپاره اولاد خدای جوړ شوی دی چا لپاره منصب او عہده خدای جوړ شوی چې کوم ځای د خدای قانون دی او شه لپاره په مالې دی معنا دا ده چې هغه ځانه د خدای اوچت کو دا شه د خدای په ځای کې خو ده نو ځکه بابا فرمایي چې صد بت و تسجدا سو دنیا ته بت پرستی پرستار د دې دنیا نه علامه دا تصور په یو بل بنیاد ورکړی دی ځکه موجود د وطن پرستای دی څه شي دی د وطن پرستای دی هغه وایي چې امتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے هغه وایي دا دنیا چې نوی فرش بیان کوم جوړ کړي دي کې ټول نو خدای سره وطن څه شي وطن کہ امتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے هغه وایي چې دې وطن پرستای کم پیرهن دی کم قمیص دی دا د ملت کفن دی نړم به تا د ملت خون وکړه سره وکړه د دین خون دی او کتبې دی وطن د هغه په ځای باندې ودرو صحیح هغه د هر وطن خلک هغه دا نه وایي چې اسلام فرست دی پاکستان فرست ایسو پاکستان فرست لہذا د پاکستان فرست لپاره قبل مسلمان نه قصاب خانه جوړه نه قصاب خانه په جوړه کا سلاټر هاوس جوړ کا علاق کا صحیح د ایمان ہونا دی ناغذ کوئی کہ امتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اکدا مسلمانان دا غیر مسلم ریاست شاریان دا تان امداد غوارے فی الدین دا دین باب کی فی الدین د دین بات فعلیکم النصر لازم دے تعصبان امداد داغے مسلمانان اس مسلمانان دی په یو داسې غیر مسلم ریاست کې اوسېږي چې ډېر ځپلي دي مادي اعتبار سره معاشي اعتبار سره مالی اعتبار سره اوس دغه مسلمانانو که د یو بل مالدار مسلمان ریاست ته امداد وغوښته چې زموږ خو وس نه کېږي ټول مزدوران یو چې ځان له جماعت د جمع مزد لپاره یو ځای جوړ کو نو الله تعالی فرمایي دا د مسلم ریاست ذمہ داری ده چې هغه یې افورډ کی د هغه سپورټ یو کی چې هغه ځان لپاره سو کی یو مسجد جوړ کی صحیح دا ځکه دا نصرت په اساس د دین باندې یو دغه مسلمانان وای چې مونږه ضرورت تر اسلامي لټریچر د قران کریم په مختلفو ژبو کې نو الله تعالی فرمایي چې دا د مسلم ریاست ذمہ داری ده چې هغه دا شی پرووایډ کی اجازه شه ازما په خلک موجود دنیا کې صرف دغه یو حکومت کې بل څوک نه کوي یو سعودي والے کوي بل څوک نه کوي غیر ډیر زیات دی الله دې ول اجر ورکړي د ټول دنیا ذمہ داری غیر اصل حالانکه دا ټول مسلمانانو ذمہ داری ده اوس لیبل کې لګي ولدي ودا دا دې ذمہ داری فرضا کې مګر لیبل خو عجیب خبره ده اوس دا یو خبر دویمه خبره چې دغه مسلمانانو سره د دین په اساس باندې ظلم کیږي په دغه مسلم ریاست کې د څه په اساس کیږي ورته یعنی دا بل جرم نشته صرف دغه جرم دی چې مسلمانان دي صحیح نو کاغی امداد غست اللہ تعالیٰ فرمائی کہ از خود سو موٹو ایکشن بنات دے سو موٹو ایکشن با ذکر سو موٹو ایکشن ممکن تا چی دا غی مثلا نورم ایگریویٹ کی
دا غي مسله نور هم خراب کی. لکه مثلا ما تاسو ته مثال درکړو چې په هندستان کې کله د هندوان غونډګردان او بدمعشان د مسلمانانو په دې زونونو باندې حمله وکړي او قتل عام شروع کړي وګورئ څنګه کنه او یو بنیاد جوړ کړي د غواړه نه کړی دا یو څه کړی وایلا را کړی دا غریبانو کورونو ته ورله اور واچي بزنسونو ته ورله اور واچي زنانه ولا مړي کی صرف دینی بنیاد باندې سبانه دینی بنیاد باندې. اوس التر پاکستان او د انډیا خاصه پر کې دښمنی ده. اوس که پاکستان داو کی چې گجرات کې بیا مسلمانان ملک په دینی بنیادونو باندې او هغه سوموټو ایکشن واخلي چې مارچ کوي آرمي څه کوي آرمي مارچ کې ټانکونه راواله او تیارې اوچته کوي په گجرات باندې حمله کوي دا عقل مندي نه. الله تعالی فرمای هغه مسلمانانو ته انتظار وکړي چې هغه سوي تا ته سوموټو ایکشن ماخلا وَإِنِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اَكَدَيْتَانَ امداد غوالِ د دین باب کے فَعَلَيْكُمُ امداد نہیں غوستے you should keep quiet. You should let them handle their own situation. اگئی پریدوا اگئی خپل سچویشن خپل ہینڈل کول شي د دیو چې غوتان امداد دو خو کې امداد وغوست الله تعالی فرمایي دو صورت لري فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لازم د تابان امداد دوی لازم د تابان امداد. اوس د امداد دو صورت دي. یو دا چې ډایرکټ په جنگ کې انوال شي خدا بکله انوال کېږي نه دا بکله انوال کېږي چې ستا د ملک سره هیڅ تعلق نه کامن فورم دی ورته نشته د ملک سره ستا هیڅ یو کامن فورم نشته او کستا ور سره کامن فورم د امبیسډوریل ریلیشن دی یا کامن فورم د آسیان کې نه کوم ځای کې نه آسیان کې نه یا په بل تنظیم کې یو ان او کې نه نو الله تعالی فرمایي چې بیا ډایرکټ هټ لمزه ډایرکټ جنگله مزه د هغه طرف نه پیدا شه دا مسله چرته اوسه ها یعنی ته اپیلو کا چې دی یو نو فوري طور اجلاس پکار دی یو نو فوري طور اجلاس پکار دی د آسیان فوري طور اجلاس پکار دی د فلانی تنظیم چې تا هغه ملک دواړه پای کې ممبران دي دا غي فوري اجلاس دې میټر اف ګریو کنسرن صحیح نو التا فورم باندې دا غي مندوب او نمائنده ناشتي او ته ورځي لہذا ته هغه مسله فورم باندې راوړې ایجنډا باندې دي چې دا گجرات کې قتل عام شروع دی د مسلمانانو د دین په اساس د هغه استجر نو پاکستانی ګورنمنت هغه بیا دا طریقه کوي پاکستانی ګورنمنت هغه بیا دا طریقه هغه ته وایي څه پولیټیکل او مورال سپورټ سوی ورته پولیټیکل او مورال سپورټ نو پولیټیکل او مورال سپورټ فرست اف ال هغه داو کی چې امبیسډر راوړي سو کی د انډیا امبیسډر راوړي وزارت خارجه ته هغه ته یو مراسله ورکړي ای باندې لیکلي پروټیسټ لیټر ورته ورکی this is a matter of grave concern for Pakistani government and the people of Pakistan as well. نو بیا هغه شی په کې منشن کیږي دا گجرات کې کوم قتل عام روان دي یا په کشمیر کې کوم اټراسټی روان دي یا فلا ځای کې کوم ریاستي دهشتګردي روانه ده دا د مسلمانانو لپاره د پاکستان د سټیزنانو لپاره ډېر لوی تشویش خبره ده او دې سره زمونږ استاد تعلقات ته ډېر یو ډېر لوی مشکل پیښ دی شي صحیح نو او کدا شی مسلسل روان نو تقریبا هر ورځ د سفیر پیشیږي تقریبا لکه سفیر خدا نه شي وزارت خارجه غونې انکار خو نه کوله یعنی حسنګه کال لږ د وزارت خارجه صحیح نه چې تکمل کې ناشته نو یو هاو ټو گو دی نو بس سفیر راشي او د یو څه وبلا مراسله ورکی صحیح او هغه فکس کوي دی هغه دی فکس کوي چې خبره ځارته ده شي نو دوی وایي چې موږ دا کامن فورم ته وړو موږ دا څوک کامن فورم ته وړو نو بس دا کامن فورم کده آسیان اجلاس نو په هغه کې او ګویا کده سار کې اجلاس نو پاغه کې کدی وینو اجلاس پاغه کې کله کله ضرورت پیښ شي نو هنګامي اجلاس ته پاره اپیل کې دستخطونه واخلي ممبران نسوالي پاکستانی ګورنمنت او ممبران دستخطونه واخلي ممبر ممالکونه نو بیا هغه سمن کې اجلاس سمن کې وي دس میټر اف ګریو کنسرن چې دالته کې دا چل روانه دا اونلی فار ایگزامپل د دنیا کې بل خطه کې هم کې دي شي خو د پاکستان او د انډیا څخه هم چې دا مسله دایي مسکډي چلےږي نو اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اَقَدْوِتَانَ امداتا سن امداد غوستر دین باب کی فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لازم دیتا سبان امداد کولددوئے اللہ غلا قوم کم امداد عسکری امداد کم امداد عسکری امداد خدا اللہ غلا قوم دا ایکسپشن دے چی عسکری امداد بنکے مورالی بکے اور پولیٹیکلی بکے کلا الا غلا قوم مگر د په مقابله د هغه قوم کې بینکم و بینهم میثاق چستاسو او داغوی په میس کې ټریټي موجود ده سبان موجود ده څه موجود ده سټریټي موجود ده سبان موجود ده سټای موجود ده نو د سفارتي تعلقات د یو باند ده دا شریک فورم
دا یو باندې دا ټای کامن فورم شته. الله تعالی فرمایي بیا کامن فورم ته وړه. والله بما تعملون بصير. اوس الله تعالی فرمایي چې you must tackle the situation very sincerely. ځکه زه تا واچ کوم، زه کوم تا واچ کوم چې ته مسلمان ته خو اصول نه پاماله، نور خلک خو ځار څه کوي نو ته خو اصول نه پاماله. زمون شیخ بوی رحمه الله ډیر عجیب خبره به کوله، کله کله سره دې سټیټ شي نو زه بم دې سټیټ شو د خپل وس مطابق لګیایو، د خلکو د اصلاح کوشش کوي، ورځ شپور ته لګیایو، فلان فلان د خلکو رد عمل داخله فلان فلان خلکو تبدیلین راځي دا نو شیخ صاحب ډیر عجیب خبره وکړه. هغه به خپل طالب ته مرګریا، خپل سټوډنټ ته به ملګریا ورته تاسو ملګری وایي لفظ نو به ملګریا. خلک خپل خرطوب نه پریږدي نو خپل سړیتوب ورته ولې پریږدي؟ خلک خپل خرطوب نه پریږدي نو موږ خپل سړیتوب نشو پرې خو دې هغه وی پرې چې خرطوب کوي موږ ورسره سړیتوب کوو. نو الله تعالی فرمایي چې کافر خرطوب کوي نو کوي هغه څه د خرطوب دی صحیح. خو ته مسلمان ته خرطوب نه کې ته بس کې ته بس سړیتوب کې سړیتوب دا چې دا کوم اصول د تخنده او پاماله نه دا مونږ ته مصیبت هم دینه پیدا شي چې خدای پیغمبر کوم اصول خو لري هغه پامال کو. حدیث کې راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله عنہ ابو موسی اشعری ترای جرنیل میدان جنگ کې یو لیټر ورته ولیکل، یو خط ورته ولیکل او خط کې ورته دا ولیکل چې کوم مسله ته پیښ شي نو دا د الله په کتاب کې وګوره، کله الله کتاب کې نه ملاويږي درته دا د پیغمبر سنت کې وګوره صلی الله علیه وسلم. وکړه د پیغمبر سنت کې ورته نه ملاويږي نو نالجبل خلق چې ستا په آرمي کې کم به هغه سره کنسلټیشن وکړه، ای سره څوک مشوره وکړه چې هغه اجتهاد وکړي، چې هغه څوک هغه اجتهاد وکړي. دویمه خبره ورته وکړه و اتق الله، خدای نه یریږي چې میدان جنگ کې اتق الله، خدای نه یریږي چې میدان جنگ کې او ورته وی دا د خدای یرا د خپل آرمي ته خپل عسکرو ته وړاندې کا ورته فإن ذنوبكم أخطر عليكم من سلاح عدوكم لكم. وستا ګناونه په میدان جنگ کې دا د تا د پاره زیات ضرر رسان دي په مقابله د اسلحې د دشمن کې. د دشمن اسلحه دا تا لپاره ډېر خطرناک نه ده لکه ستا خپل وایلیشن یا ستا د عسکرو وایلیشن چې څومره زیات خطرناک دي. خبره ده کړه اوس که کافر وایلیشن کوي هغه کو په باند کې نه لري اپ څنګه نه او په یو سرکل کې ګن نه دی او ته چې مسلمان استا خو یو سرکل لري او دا سرکل نو بار نه په امن کې نه په جنگ کې هغه سرکل باندې وایلیټ کې نو ورته وی کا سرکل دی وایلیټ کو او الله دې بس دا په خپل درکې ها اصول خبره دې کړه چې الله تعالی کم سرکل له هغه سرکل باندې وایلیټ کې په میدان جنگ کې هم کوایلیټ کې نو الله تعالی فرمایي چې ستایم دا څنګه وکم ته زما په اصول ولاړې ته زما قواعد دی وایلیټ زما قواعد دی پامه نو ورته وی دا استاد عسكر خپل ګناه دا د دشمن د اسلحې نه زیات خطرناک دی. صحیح ورته وی چې ته په دشمن باندې غلبه په اسلحه نشي راتله، اسلحه کو تاسو سره هم ده ها او هغه سره هم ده ته چې په غلبه راځي په کردار باندې ته چې په غلبه راځي په څه راځي په کردار باندې چې تو وایلیشن نه کیږي تاسو اصول دي جنگ کې هم او دا د صحابه رضوان الله علیهم اجمعین دا اوی اصول. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو د فوج جنرال دی د مقابل فوج ستر جنرال دی او هغه سره مخامخ لاس پلاس جنگ کې دی لاس پلاس جنگ کې او چې لاس پلاس جنگ کې دی دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د لاس ته تور ولې دا سولې دا تور ولې حضرت علی کو دغه جرار سره چې څنګه تور ولې د پځای نه چې تور راغلی او په گزارو کې جو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ داسې اصله وجود کو سر دلان به اخلاص سره پاسه پکې ناست صحیح دا غلاسونه چې کوم لاس کې تور او پهلوان سره صحیح او د پاسه پکې ناست او چې څنګه په پاسه کې نه هغه تور راوسته داغه نه چې څنګه په پاسه کې ناست هغه دلان نه تو کې پور وسته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بس حضرت علی رضی الله تعالی پاسه تو خپل ملو چې داغه غم لاس کې اور پاسه داس خاموش وکړو دی هغه سره ورته مخامخ ودرې ورته او علي ته پیژنې تر مسلمان ستر جنرال صحیح او دتا قوت هم ماته معلوم ده دستا جوان مردی او شجاعت او بہادری ته معلومه ده ته خو زما د پخه ناس نه خپل ټول د لاس نو خو ما خو خپل لاس کې وا او قریب چې زه به حلال کړي وي څه چینج او تبدیلی رااله چې ما تابانه تو کې وښتي نو ته فورن پاسې دي حضرت علی رضی الله عنه ورته د میدان ته موږ غلیو الله د پاره کزان مړو یا بل مړو چې له پاره مړو د الله د پاره ته چې ما دا میدان باندې راوچو الله د پاره میرا شولې سره پاره مې شولې ستاسو پاسه چې زناستم
دا الله د په خاطر ناستم ته مې کوم راولې ولا لاولې مې دا الله په خاطر مې لاولې وې چې تا ما باندې تو کې وښته زما ذاتي غوسه پیدا شوه دا چې دا خو بد اخلاقی ده سو شو ذاتی غصہ اس دن بعد کا ماہ لاولے خدای نے پارا نو هغه د ما ذاتی غصه نه پارا لہذا پیغمبر مونږ دینه منع کړی چې په خپل ذاتی انتقام وسوک نه مړي په خپل ذاتی انتقام هغه ورته دا کلمه راته وایي دا پیغمبر چې کوم پیغمبر د کردار تعلیم ورته صحیح دي ته وایي کردار د مسلمان سپو شیرشاه الله تعالی رحم وکړي یا سبحان اللہ علامہ ویسے کہ حکومت کی کیا بات ہے کہ وہ ایک عارضی شے تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ لیکن وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سیارہ اگوی حکومت کے دا مسلمانان دلا صلاح دا کوئی عارضی شے دے یو خسراشی بل لارشی بیا بل سخلاشی دے بلا دا سخونا چی دیر پاوی حکومت ارچا سلا دیر پاوی نا دا کو روزانہ تکلیف زور انقلابوں نے ڈالی یو حکومت کی سبا دے ختم سی جیل کے پروتی او بل سڑے اوا چې پرون په جیل کې پروت غنن په کوساین آسته اوا چې کوم کوساو په جیل کې پروت هغه وای دا خو یو عربي شعر د دنیا مسلم قانون دی دا چینج د ودان انقلابات دا یو مسلم قانون دی هغه وای چې مونږ له فکر دا پکار دی چې هغه زمونږ د آبا او اجداد کم کردار مونږ هغه ولې ختم شي زمونږ د فور فادر کم کردار هغه استقامت هغه جوان مردی هغه شجاعت هغه عالی اخلاق هغه ستر کردار هغه ولې ختم شو نمبر اول او نمبر دویم چې هغه زمونږ د آبا او اجداد کوم میراث علم څه شي ساينس او ټیکنالوژي د هغه دور هغه وای هغه زمونږ د لاس ته یورپ ته لاړه صحیح وای وجه دا چې مونږ نه اهل شو شو وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ کدوی تاسو میں امداد غواړي په دین کې فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لازم لتاسو باندې امداد الا غلا قوم مگر نه په مقابله دا قوم کې جس تاسو دا غوي مس کې میثاق وعده معنا باندې تایید مشترک فورم دی والله بما تعملون بصير صلی الله تعالی وی دا کوم اصول چې درته خو دا فالو کوا زکه زه ګوره تا چک کوم زه کوم خلق ټیک کیر کوي د خپل اولاد کې پر دی اولاد د خپل اولاد خلق خپل اولاد متعلق فکر مندي ګریډ څنګه رااله اوس موږ چې سکول ته تلیو او سکول نه مدا ته پوښتنه تاسو ټول کلاس موږ ته ګریډونه وخایي زماره دې ټول بچو متعلق ډېر کنسرن دي نو موږ سکول ته ماته بچی ګریډ وخایا سو ورته ته ټیک کیر کې دچا د خپل بچینا الله تعالی فرمایي کافر ته خدای دې خو باسي زه خو ستا ټیک کیر کوم چې ستا کردار څنګه دی زه ستا ګریډونه ګورم زستا کریډټ ګورم چې تا کریډټ لوس کړه کله لاشتا نو دا الله مهرباني چې مونږه واچ کړي دا الله مهرباني ده چې مونږه واچ کړي زمونږ شیخ په وړي راځي خبره کوله کله کله مونږه غوسه شو ځکه یو جاهل سره هغه د یو عالم سره خلاف یا یو مولا سره خلاف یا یو تبلیغي سره خلاف یا یو دیندار سره خلاف کاغذ دیندار سره لغونه حرکت غلط شي ناغه پروپاګیټ کوي خبري تبلیغ کی چې سلور میاشتې لګولې دي خبره پلانې چې دوره غټه ګیره ولې لنګوټه تړلې او پینځه واړه منځونه کوي تهجدونه هم کوي نفلونه هم کوي اجر لمزي او عمره لمزي خبره هغه مولوی سي هغه نو موږ له غوسه راشي چې لکه خدای دې به خبر ته خو د سار نه تر ماخامه او د ماخام نه تر سار په ناروا کې لګي آئے اوس کما یو معمولونه خطاو کړه دا پروپاګیټ کې سره نو شیخ ابراهیم الله فرمایي نه خفقېګه ما په دې خوشاله شه چې هغه سره خو ځان د پاره دومره ظالم دی سار نه تر ماخامه لګي ناروا کوي او ځان نه چک کوي سار نه ماخامه لګي ناروا کوي تاوان کوي ځان له خساره ور کوي ځان روس کوي خپل ځان نه چک کوي خو سره دی الله تعالی دا غزين کې دا جوړی دي چې ګوره ته چک ودا بونی سي اته چک ودا ګیری والا اته چک ودا لنګوټي والا او ته چک ودا تبلیغي سره صحیح نو دې باندې خدای شکر و چې الله تعالی بغیر د تنخواه ما باندې چکران مقرر کړی چې ما کنټرول کړي به تر هیڅ څه لوي نه ورکو او دې هډر شي هغه دا انسپکټران دي فری صحیح ده فری انسپیکشن کوي فری چیکینګ دی کوي شیر شاه ادله تفسیر لوم دي وای بخلک کنه
کڅنګه سیف الله خان وان بیا اوس لکه ته یو حرکت وکړو خلک دا لا ګریډ هر ته تفصیل لومځي صحیح نو په دې خفقېږه ما په دې خوشاله شه چې ګور الله تعالی د دې بنده ځین کې دا چورې چې د سیف الله ګور چکوا ځکه چې دې اوس ما سره رجسټر دی دې څه دی د ما سره رجسټر دی دا ټول خلک د الله تعالی سولجران دي دا ټول خلک د الله سو نه الله تعالی وایي دې اوس په سپیریئر سرویس کې دې چیک کاوه ګوره دې څه کې سپیریئر سرویس ده نو دې په سپیریئر سرویس کې ټول سولجران له پدین کې چورې ټول پښتنو لا چې دا شیر صاحب هم چک کوي او سیف الله خان هم چک کوي تاسو که په خرص ولېږي که په خرص ولېږي خدای به ګوره نه پرې خري او خرص Too much cheese with a few Indian parts. نو شیخ رحمت الله علیه فرمایي چې بس دې باندې خوشاله شي خدای شکر وکړه چې دا سړی ګوره په خپل جهنم ته روان دی خو ګوره ما جهنم کې نه غواړم زما متعلق ډېر فکر مند دي دی ګوره چې جهنم ته لاړ شي چې دې بچي ځکه در باندې خلک نظر ساتي نو بیا سره دا خلک وایي بعض اوقات څوک وایي کنه څه ورته وایي مرګریا اوس خو ګیره پرېږده جو ډېر خوشاله دی سنت دی واجب دی پیغمبر طریقه را ټول انبیاء طریقه را ډېر مې خوشاله صحیح بیا په داسې دنیا کې اخته چې بیا ګیره وي او سړی لږ حرکت شي ټول خلک ورته ګوري اوس پته ولګېده چې دا ګیره دا کنټرول ده دا ګیره سره یعنې بلا خلک هغه ګیره پرېږدي بس دا ګیره پکې چینج راولي دا ګیره پکې څه وکړي چینج ځکه که دی بیا خطا کوي نو خلک ورته یاره ملګري سنت پې هم پرېښودي دا کار کوي وایي ورته که نه وایي ورته بلکې زمونږ په علاقه کې یو لطیفه مشهوره ده وی یو سړی په سایکل سورو په بایسکل باندې سورو صحیح نو د بایسکل بریکونه خراب وو نو بس بایسکل چلو نو یو سړی پې ووه نو چې یو سړی وو نو اور دی نه چې راپاسې د غوسه ورته دومره لوی ګیره یې دا بایسکل ورته وی دومره لوی ګیره یې دا اوس په ځای نو هغه ورته وویل دا خو ګیره ده که نه بریک نه دی سایکل بریک کار نه کوي یعنی معنا را چې ګیره دې پرې خو د بریکونه هم ټیک ساتي چې ګیره دې پرې خو د څه وکړي بریکونه به انسټرکشن وکړي ندی وجه الله تعالی د اخیری جمله وی چې والله بما تعملون بصیر چې مسلمانانو تاسو ګورئ چې څه کوئ زموږ چک کوم زوم واچ کوم زر ته ګورم چې تاسو څه کوئ او د خدای واچ یو افیل ګران کار دی والله بما تعملون بصیر اللہ تعالی کا چې تاسو عمل کوئ بصیر واچ کوونکی دی کتونکی دی تاسو ته فرید خان ته دې بریک پورې خان دی که ګیرې پورې والذین آکسان کفروا چې کفر کړی دی بعضهم اولیاء او بعضن دوی د یو بل دوستان دي بعضهم اولیاء او بعضن دوی د یو بل دوستان دي الا تفعلوه اوس الله تعالی وایي کافر که د کافر ملګرتیا کوي نو دا څه د حیرانتیا خبره خو نه ده که ده کافر چې د کافر ملګرتیا کوي دا د حیرانتیا خبره که هغوی الاینس جوړوي دا د حیرانتیا خبره نه ده اوس الله تعالی وایي هغوی د الاینس جوړ کړي نو ته به ایکسټریم کېږي نه ورته هغه اعلان جوړ کړی دی ته وایي چې زه مسلم کېږم راځه چې اوس داسې قیامت پې راولو چې بد حال پې جوړ کړو اصول مسول پکې اوس نشته خو بس چې څه کولی شو نه به کوو که په ښځو هم وله وس رسي که ماشومان هم وله وس رسي الله تعالی وایي نه نه هغه د خره زامن دي ته به اصول نه پامالې پاتې څه دا چې هغه یو بل سره اتحاد کړی دی الاینس دی دا څه حیرانتیا خبره ده والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض هغه سات کفر کړي دي دوی اولیاء او دوستان د یو بل دي الا تفعلوه کتا سنو کیدا کار کم کار چې په دې وړاندې آیت کې ذکر دي وړاندې آیت کې یو کار نه ذکر بلا ډیر کارونه پکې ذکر دي اول پکې دا چې مسلمانان ټول د یو بل دوستان او پروټیکټران دي صحیح نمبر 2 دا چې سټیزن د اسلامي ریاست دا به یو بل ډیفنس کوي سٹیزنز د اسلامی ریاست به یو بل ډیفنس کوي نمبر 3 چې مسلمان سټیزن د غیر مسلم ریاست د دوی هیڅ ذمہ داری په مسلمان ریاست باندې نشته نمبر 4 البته که هغوی سره زیاتې کېږي د دین په اساس باندې او د تانه امداد وغوښتنه بیا په مسلمان ریاست د هغوی امداد کول لازم دي اوس د امداد به کوم قسمه وي نو الله تعالی فرمایي کټای او بند او باندې هغه متعلقه حکومت سره نو بیا به مارل او پولیټیکل سپورټ ورکړي یو مارل
او پولیټیکل سپورټ ورکړي. الا تفعلوا کتا سنو کئی داکار تکن فتنة فی الارض نوی بیولو فتنہ پزما کے و فساد کبیر او ډیر فساد برپاوی. که په خبره ته جنگ شروع کې نو بیا خو باندې سو کورس کو نه کی. صحیح الله تعالی وی که په خبره جنگ شروع کې بیا سو کورس پکول شي بیا خو د آرام یو ورځ به پیدا نه کی. نه سچویشن ته ګوره چې دا شی څنګه هندل کوم، دا شی څنګه هندل کوم. د دې وجه خدای جنرالان دا ګویا ډیر لوی ټریننګ ولور کوي چې دې له جنگ کې دې له امن خبره کې دا ځای به پیس ټي ټي کې دې له دا ستراتیژي خپلې دې ځای به دا ستراتیژي خپلې دا څه کوي نه کوي. دا به چاکلیټ پېشي یا او صحیح او دا به خوراک ډبې ورکې سبا د خوراک ډبې ورکل زیاس نه ورځي کله بس بل طریقه کې ورته اوس دا ټول ستراتیژي. والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دے وہاجروا ہجرت کرے دے وجاہدوا فی سبیل اللہ اجہاد کرے پلاد اللہ کے والذین آکسان آوو چ دیلے زائور کرے دے ونصروا ارد امداد کرے دے اولئک دا کسان هم المؤمنون حقا دا مومنان دی پرشتیا لهم مغفرت دوی د پار مغفرت تے ورزق کریم او بہترین رزق دے والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑے دے من بعدو پس دے ہجرتنا وہاجروا ہجرت کرے دے وجاہدوا معکم والذین آمنوا من بعدو آکسان چی ایمان راوڑے پس دے وہاجروا ہجرت کرے دے وجاہدوا معکم اجہاد کرے استاسو مرگرتیاں کے فاولائک منکم دام استاسو ملگری دی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. اس اللہ تعالیٰ دا خبر دومره تاکید سره وکړه چې مهاجرین او انصار دا دی یو بل مرګري دي، دا دی یو بل دوستان دي، دا دی یو بل هیلپران دي، دا یو بل پروټیکټران دي. نو چې درې واره دا خبره تکرار سره وکړه نو ذهن کې دا رااله چیرې دا فار کینډیډ چې دي زما په خیال دا ډراپ فار کینډیډ پیژنې درې قسمه وارثان وي. څو قسمه وارثان؟ درې قسمه. یو ته وی ریزیډیو عصبه څه ورته عصبه ریزیډیو RESIDUE ریزیډیو لکه زوی لکه رور لکه آقا لکه دا آقا زوی دې ته ریزیډیو وي. لکه پلار یعنی که دا څوک دي دا عصبه دي. دویم ته وی شیررز ذوی الفروز څه ورته ذوی الفروز شیررز هغه خلق دي چې په میراث کې د دوی حصے په قران کې متعین دي. ہر کی ریزیڈیو دی دے سرٹن سرکمسٹانسز کی ٹول مال اخلی. بعضی سچویشن آ گئی کہ ٹول مال کیا طرف سے ریزیڈیو طرف سے عصبہ تھا نو عصبہ آگا دے کہ ٹول مال اخلی یا ٹول باقی ماندہ مال اخلی کہ شہر اور سکل اخبری اسے ملاو سی باقی ماندہ مال چاہشی اگر ٹول دا عصبہ شی خبر دیں کہ رانا مثلا دوی شنا ټول مال واخلي. یعنی مثلا سړی مرشو خدای پاتې را زوی پاتې نو خدای به واخلي اتما او باقی ټول مال بچا درسي زوی ته بلار شي. صحیح خدای پاتې دا اورور پاتې اولاد نشته نو خدای به والی سلورما او باقی درې سي بچا درسي ورور ته بلار شي. خدای پاتې دا او اکای پاتې نو خدای به واخلي سلورما او باقی درې سي بچا درسي اکا ته بلار شي. خدای پاتې دا او د اکا زوی پاتې نو سلورما یې سوي واخلي خدا او درې سي بچا درسي دا کازوی تا دیتا عصبه وی پھر سوئی نو عصبه آغا دے چکل دے یوازی نو ټول مال اخلی او کدے شیرر سرائی نو دے شیرر نباد باقی مانده ټول مال اخلی دیتا عصبه وی. او شیرر یا ذوی الفروز آغا تا وی چی دا آغا شیرز پا قرآن کریم کے متعین دی سورہ نساء کی. دریم تا وی ذوی الارحام سوئی ورطا ذوی الارحام فار کندر سوئی ورطا لرخ بلان سشے لرخ بلان لرخ پلوان لکه د اکالونا لکه څه شي د اکالونا لرخ پلوان لکه وريري وارنا څه شي رويري لرخ پلوان لکه خوريه او خرزه دواړه لرخ پلوان لکه خوريه او خرزه دواړه لرخ پلوان لکه خاله او ماما لکه څه شي چې کله د غلوان دي دواړه قسم خپلوان نه نو بیا مان دې ته ملاوي چې نه عصبي او نسي نظر الفروزی نو بیا زی جاتا دے فار کینڈر تا خو صلی اللہ تعالی چې دې د مهاجرین او د انصارو د خبره درې ځله تاکید سره ذکر کړه چې دا تاسو خپلان دی او دا تاسو خپلان دی او دا هیلپران دی او دا پروټیکټران دی او دا یو بل دوستان دي. نو ځین کې دا خطر اتلا چې دې معنا دا چې عصبه خو عصبه دي ذوی الفروز دی خدا درېمه کټګری د اولو الارحام چې دا هغه جوړ دي مهاجرین او انصار سره ډراپ کړه
چې شی بچاله ورکه که انصاری نو مهاجر له ورکه که مهاجر نو انصاری له ورکه د دوی مال به یو بل ته ملاويږي الله تعالی وایي نه هغه د الرحام مسله خو فسقوا انده هغه already proven او ثابت ده وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ او ذوی الارحام بعضی ردوی دا زیات اقدار دے دا بعضون فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کے دا حقوق پہ اعتبار دا حقوق پہ اعتبار دا بعضون زیات اقدار لکه مثلا اسو گورا یو بندہ چی دا اغا خود سر سپریشن شو سو شو ورسا خدای ټول بچ ساتي خو خود سر سپریشن شو او معصوم بچے دا خود پا غیق باندے نو دا استحقاق بیچارے تر وہ کارو پورے دا خود چلے معصوم ٹیک کیر بسو کر شزا بکئی اس کا دا شزا نکئی یا وادش و خاون دی ناخلی دا کم نوے خاون سی دے اگر دا پردے بچے نغواری او نیپالی نبیار دین بعد استحقاق اس یو طرف تے دا پلار خور دا بل طرف تے دا مور خور دا یو طرف تے دا پلار خور دا دی معصوم او بل طرف تے دا مور خور دا اس دوارا دا پلار خور اما دا مور خور خالا دا دوارا یعنی معصوم تا خود تقریباً پہ یو رشتہ بانی دی پہ یو واسطہ ورتا یو دا مور طرف پرشتہ ورتا بل طرف پلار طرف پرشتہ صحیح شو او دوارا ذوی الارحام دی لیکن عصبہ یا ذوی الفروض یوم نشتا نہ اما او نہ خالہ خص اللہ تعالیٰ فرمائی پہ استحقاق کے لدے کیٹیگریز دی معصوم با والا کی خالت عامتنا معصوم با اور کی چاہتا خالت عامتنا دوڑی کا غلط ایو مسئلہ دا یا یو دویو مسئلہ چی دا مور اقلینا یا مور ملشوی دا معصوم مور ملشوی دا یا مور ساتینا یا مور چی نوی میڑا دے اگا میڑا ناخلی دا معصوم او دو اناگانی موجود دی دا پلار مور او دا مور مور دو اناگانی موجود دی دا معصوم دا مور مور او دا پلار مور نو معصوم با ورکی گی دا مور مور دا نا دا پلار مور دا ذکر اگا دا موروالی کم جنس دی اگال تا پا خالہ کی او پا آغا انا کی موجود دی انا کی ندی موجود خبر ادین کرال اس کا آغای نہیں یعنی دا مور مور نشتا او دا مور خور نشتا نو بیا استحقاق دے دا پلار دا مور یا استحقاق دے چا دا پلار دا مور دا معصوم دا پلار کما مور چی دا انا اگے تبور کی گی اس انا امستا عما امستا دا عمی استحقاق دے استحقاق دے چارے دا انا دے دغیت اللہ تعالی اشارہ کہ وہ الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ رشتہ دار دلر رشتہ دار بعضیر دوی اولاد بعضونا دا اللہ پا کتاب کے دا حقوق پہ اعتبار ان اللہ بکل شیء علیم تاکہ سر اللہ تعالیٰ پار شیء بان عالم دے خلاصہ سورہ انفال ابتدا کے دا ذکر چی دا غنیمتون تپوس مکوئی سپوائل زافار دا اللہ و دا پیغمبر دی سپوائل زافار دا چا دی دا اللہ و دا پیغمبر دی اور علت دا دے چی تاسو خود جنگ لنوتی اللہ و استی جنگ دا پارا تاسو جنگ لنوتی خدا تعالیٰ و استی جنگ دا پارا دویمہ خبرہ چکر پا خالص نیت بانے میدان تلار سے نو وسائل دو رکار نہ کئی لکا عقیدہ جسو رکار کئی وہی میں خبر ہے وسائل او اسلحہ دو رکار نہ کئی لکا عقیدہ جسو رکار کئی بیا قاعدہ جنگ نمبر اولا چپا میدان جنگ کی دشمن تا بشاہ نہ کر دو بزدلی بنا کے دویمہ قاعدہ چیرے دین پا اساس دا خدای و دا پیغمبر کما خبرمو اوریدلی دا اغا با عملی کے اب سکے اب عملی کے دویمہ قاعدہ چی بعض اوقات دا اللہ و دا پیغمبر حکم پا ظاہر کے مرک کاری پا ظاہر کے سخکاری لکہ جنگ تطلل دس سے ظاہر کے خو چې کله الله او پیغمبر وایي چې ځه نو الله تعالی فرمایي دغه مرګ ژوند دی او دا ژوند مرګ دی دغه مرګ ژوند دی او دغه ژوند دا یعنی که دغه مرګ ته ځان تیار کړو ژوند دی او پاتې شي می عقیده به ژوند شي قوم به ژوند دی عزت پر محفوظ شي سبب شي عزت پر محفوظ شي او که ژوند لري ترجیح ورکړه نه دی میدان ته نو روسیان برازیل او د منکور کې بدی رہی چې خو خینو کوي بن الله تعالی دې معافیو کی یا به زمونږ میاندو کندو سره بد عملی کوي یا موږ سره بد عملی کوي ذلیلای بمو اللہ تعالیٰ فرمائی دا ژوند دے انسان کوم دا چې عزت نہیں هلته ژوند
صحیح اصله هنري پیټریک غالبا دا په دې لسټیزم په امتحان کې یو سوال دی چې هنري پیټریک څه ویل چې I love those things which other hates. I love those things which others hate. Give me liberty or give me the death. یمال ازادي راکې بیا له مرګ راکې ځکه چې د غلامۍ د ژوند مې خوښنه د ژوند نه دی د دې نه بیا د آزادۍ مرګ سره او د ټیپو سلطان نوم خو اورېدلو کنه ټیپو سلطان لوی میسور والا لوی مجاهد سره انګریز خلاف ډېر لوی جهاد کړی انګریز خلاف ډېر لوی جهاد او دا هغه مړ لاس ته انګریز سلیوټ کړ چې دا ډېر بهادر سره سرندر کېده نه دا که غداري ورسره نه وشوي سرندر کېده نه او نو سرندر شوی ځان قربان کو سرندر نشو خو غداري ورسره چا وکړه خپل چا ورسره سراج الدوله هغه ډیفیټ شو د خپل سړي د وجه او ټیپو سلطان هغه شهید شو د خپل سړي د وجه د خپل سړي سراج الدوله دا هغه خاص یعنی جنرال میر جعفر څه شو میر جعفر او ټیپو سلطان خاص جنرال میر صادق او دوه شیعاګان عقیدتن دوه شیعاګان نو میر جعفر هغه سراج الدوله سره خیانت وکړ او میر صادق هغه ټیپو سلطان سره هغه سره خیانت وکړ او علامه په خپل یو شعر کې ذکر کړ څه وي یاد ده چې جعفر از بنگال صادق از دکن څه وي چې جعفر از بنگال صادق از دکن ننګ ملت ننګ دین ننګ وطن چې دا شرم دی د ملت لپاره د دین لپاره د وطن لپاره دا څه خلک ته یو بدنما داغ د په ملت باندې هم په دین باندې هم په وطن باندې هم ننګ ملت ننګ دین ننګ وطن چې سړي له شرم نه ورځي چې د خپل ملت په مقابله صحیح ارسره لپاره لک سره څه یو 25 میلیون ډالر سوره 25 میلیون ډالر هغه وی جعفر از بنگال صادق از دکن ټیپو سلطان اوسم چې دنیا یې نو مخلي د عزت نه ورته سر کته کیږي دا غنوم ته ال جعفر او صادق چې خلک نو مخلي سره خو واغسته خلک خدای دې دی خو واځي خدای جهنم ځای کی تاسو وایئ کنه څنګه چې خیانتګران خر خائن نو علامه زکوی چې جعفر از بنگال صادق از دکن ننګ ملت ننګ دین ننګ وطن دا قاضي صاحب د موضوع څخه ډېر نور د افغانستان د ګریټ گیمز و شروع یو علت دا و چې د افغانستان هغه وخت پاچا شاه زمان هغه د سلطان سره کومک کاوه انګریزانو په دا نسبت راغله صحیح نو قاعده نمبر 3 چې الله تعالی دغه 3 شو نه دا 3 شو دریم ویله قاعده قواعد 3 بیا الله تعالی په میس کې ذکر وکړو چې ګوره کوم ځای ظلمي د ظلم په خلاف به خاموش نه پاتې کیږي ک نور استشه کوله خلب کولاوي ظلم ته ظلم وای سب وای ظلم ته ظلم وای او کنه خاموش پاتې شوي د مصلحت په بنیاد باندې الله تعالی وایي چې کومه سزا ظالم له ورکوم نو تام نه معاف کوم کومه سزا چې ظالم له ورکوم تام نه معاف کوم تا باندې به ما سزا راځي قاعده نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرمائی خبردار پر ځوان کې خصوصا په میدان جنگ کې چې د الله او پیغمبر سره خیانت نه کوي الله او پیغمبر سره ځکه چې کله میدان جنگ کې التا لکه څنګه چې خطر زیاته ده دومره فائدہ هم ډیر زیاته ده خطر زیاته ده ځکه دشمن دا غواړي چې څوک نه خرید کړي دشمن څه غواړي چې د مقابل په فوج کې مسوک سره را نشم خرید نه کړي الله تعالی خبردار ګوري چې خدای سره پیغمبر سره خیانت نه کوي صحیح اوس الله وای دا بسره پاره کې یا د مال حرس ته یا د اولاد حرس ته یا د مال حرس ته زیاته یا د اولاد حرس ته له ژوند جوړي خدای وای دا خو ټیسټ او ټرایل د امتحان کې ناکام شي ته سوچ د امتحان کې ناکام شي قاعده نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرمائی کہ زما یرا او کمٹمنٹ وی در سره د خدای نه یریږي او دین سره د کمټمنټ شته وابستګي مستحکمه ده نو خدای وایي ستا په نیچر کې به یو داسې میکانیزم ډیولپ کړ په بدن کې دنه بدل یو داسې پیمانه ولګو بدن کې دنه به ولې ګډوډ شي سیف الله خان الله تعالی وایي که زما یرا
او د دین وابستګي دی وی خدای نه یریږي او دین سره دی وابستګي مستحکم ده. نو الله تعالی بس تا په فطرت کې دنه یو داسې میټرو لګي چې دغه د حق او باطل په خپل امتیاز کول شي. د حق او باطل به یرستا هغه ضمیر تعالی आवाज درکې دا کار جایز نه دی. ستا ضمیر تعالی आवाज درکې دا کار وکړه لازم دی. او الله تعالی دې میس کې وایي چې ګوره ته اخلاص مد نظر وساته. پیغمبر چې د هجرت پښپا د اخلاص په اساس بهر وته ټول عرب دنیا مخالفه او د قتل منسوبه کړي و. ټول عرب دنیا څه کړي و؟ د پیغمبر د قتل منسوبه کړي و. الله تعالی څنګه په حفاظت میں صحیح سالم مدینه ته ورسو. بیا مېس کې یو بل خبره کوي چې ها د غنیمتونو تاسو بکو هغه به داسې تقسیموي. سلور حصے به مجاهدینو باندې تقسیمېږي، یو حصہ بیت المال ته ځي. سلور حصے مجاهدینو باندې، یو حصہ بیت المال ته ځي. قاعده نمبر 5 چې کله میدان جنگ کې دشمن سره مخامخ شي نو الله تعالی فرمایي ټینګ شي ورته. بزدلی مکوا څه شه ټینګ شه. اسنګ به ټینګيږي سپیرٹ او جذبہ به څنګه پیدا کې واذکر الله کثیرا. الله اکبر ډیر وایا. سوال الله اکبر ډیر وایا. دی الله اکبر سره ستا سپیرٹ زیات کې او دشمن بیڑا درکېږي. دا الله اکبر سم میزایل دی. او بل خبره چې الله تعالی فرمایي په میدان جنگ کې یو بل سره آرګومنټس مکوئ. میدان جنگ صرف په اوبیډینس رواني، په سره رواني اوبیڈینس روانی بچے ڈیسیجن فائنل سے یعنی جرنیلان لگے ڈسکشن ہو کی ڈیبیٹ کی پہ اسٹریٹجی بانے کچھ ڈیسیجن فائنل سی. اللہ تعالیٰ فرمائی بس بیا اوبیڈینس دے بیا آگے بس دے آگے کی اطاعت کول دی. اور کہ آرگومنٹ سے شروع کر فالتا ہو ڈسپیوٹ پیدا کی سب پیدا کی ڈسپیوٹ بیا دل لگائے تو خلق جنگ نہیں کو دے. اور بلا خبر کئی چې میدان ته دی نو په بریتانو لاس مو وها چې زبن انداز وکم ته هیڅ نشي کولای که الله نه وغواړي. الله تعالی دا بدر میدان ته جمع کیو او راتله غي په بریتانو لاس وال. او بلا خبره الله تعالی فرمایي چې کوم قوم سره معاهده وي د امن پیس ټریټي خدای متعلق بار بار تاسو انفارمیشن راځي. ستا انفارمرز او ستا استخبارات، تاسو استخبارات وای که مخابرات وای؟ استخبارات. ستا استخبارات عرب مخابرات وای. انټيليجنس ستا انټيليجنس ستا انفارم کوي چې داخل کو سره زمون پیس ټریټي دا خو سپلیننګ کوي. دا غي حرکات صحیح نه دي. الله تعالی فرمای خو چې کله شور شي چې داخله خیانت ته تیار دي الله تعالی وایي قبل ده دي چې هغه در باندې حمله کوي تور تا ټریټي ورغورځوا چې دا شی واخلې ټریټي ختم ده. ځکه چې په سبب سب چغې وي چې وای نو دوی کوم سره پېټ معاف کړي نو خدای په تولی ودوي ځان الرټ ساته کا څه کو ځان بیدار ساته. بیا بل خبره چې الله تعالی فرمایي خواب خرگوش باندې بلود کېږي. خواب خرگوش ورته صحیح ورته خواب خرگوش ډېر تیز غلي کړي. خرگوش وایي تاسو دا ریبټ څه وایي؟ سویا موږ هم سویا وایي. نو دا سویا زغلی ډېره تیزه او دې ته په خپلو زغلان باندې ډېر لوی پرایز دی چې ما څوک نشي لاندې کولی. یو بل شی ټاټایس نو ټاټایس په دې اوبو کې وي شمشتی ورته صحیح دا څه یو سخونه بدل کې په ګټه هم وي نه هغه څه دا درو باسي بیا دنه کې څه وایي ورته نه په دغه کې ورته ټاټایس وایي انګریزي کې TORTOISE څه ورته ها نو وایي چې د ریبټ
یو د غره دی یو د دشت دی ها دشت هم څه نه هغه دشت والا چې دا نغم دغه سخت را ها بعینی دا سر راو باسي بیا روانه بیا چې څوک گزار کین سر گردن نه هغه په خپل مستقل یو کلا ده یو کاسه لري کشف ورته کشف ها خفیده دریو ټکو والا یو ټکی والا درې ټکو والا حقي شپ ده اچھا نو دا کشف او دا ریبټ د دې دواړو مسابقه وا صحیح اوس ټاټاس غریب یا کشف او غریب په دمه مخوزي صحیح او هر څه دا سوی ده هغه چې اوسو جمپ وای نه تا 118 تر رسیدلی په درو جمپونو صحیح نو ته په اوسو جمپونو وال ډاون ټاون ته ټارګټ کوم ځای ډاون ټاون کې دغه چې اوسو جمپونو ولا 4 او 5 کراس کړي وا 5 تر رسیدلی وا صحیح نو دیو هغه به کله راسي راځي تلګ آرام وکړه نو دا جوړه ودا شو صحیح چې ودا شو نو د سوی خوب ډیر مشهور خوب دی پیسې بیان پاسي نو به جوړه ودا شو نو ودا شو دوی به فکر چې سو ټاټا زیرا تر راځي نو به درې جام په واسه ډاون ټاون کې دا سبانا بل ځل تر راځي صحیح او ټاټای هغه دا فکر وکړي چې نه ځان الرټ او بیدار ساته او کانسټنټ حرکت کوا څه کوا کانسټنټ حرکت کو چې فائنل ډیسټینیشن ته ورسه لہذا مسابقه چاو غټله کشف وغټله نو الله تعالی په خواب خرگوش بنو دکېږي واعد لهم مستطاعتم من قوه چې کوم قسم مصلحت یارو شي اختیار کا دا دې کچې کارتن جو کړی وو هغه دې باندې مسابقه شروع کړه دا چې خپل بل کې څه څه وایي چې واسه دې ګر ته وشي کوي خو یې تان تکې نه دا اته کې ا دې بیا روان چې مرو دا ما څه مخسوي دا خپل څه دې څه کوټوا او سمایو انا وخت دې وبخي هغه ډېر عجیب خبره کوله دا خرنی خري خره د دې ټول یو شاور شکلی کنه ناغي وای چې دې ته حیران شو هر بنده خپل خرڅ کو پیچي وچې هر بنده خپل خرڅ کو پیچي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة یار کدوې د پاره هغه چې تاسو وسرسي د سنه د اصلحینا او الله تعالی دا نه وایي چې خلق په مړوا کافران مړوا نه ترهبون بی عدو الله هو دا ډیټرنت دی دا څه شی دی اصلاح پیدا کړه دا ډیټرنت دی اصل سره جنگ نه خلق محفوظ شي سو شي جنگ نه خلق محفوظ شي بیا خلق په هغه طریقه باندې حمله نه کوي چې کلاشن کوفي زموږ په وطن کې ضرب المثل وی یو خیاط څه څه بار په الی کې خیاط ځانته پوزه کې وړول و لګیاو خیاطت کو صحیح او یو بل تخت باندې قصابو بوچر قصابو ایدا نو قصابو هغه لګیاو وای خرڅولې صحیح یو ماشوم کوته په جړا راغې پلار ورته وی ولې وی هغه سړی واله وی کوم سړی واله اوسه کې راوته ناغه بچی قصاب طرف ته اشاره وکړه وی دا سړی واله صحیح نو دا پلار د بچی د لړو په درځي راکی خدا خیاط باندې خیاط یو ډبو ناغه بچی ورته وی بابا دا یو نه دی بل نه دی د بیا دی خیاط لور کې بیا ماشوم ډبه ناغه ماشوم ور پتراغه وی د نه هغه وی د وایي خبره باندې وخت نه کوئی مګر پر چاړه ده ډیټرنت نه ډیټرنت ورته صحیح نو الله تعالی فرمایي چې اسات یاره که صرف بطور ډیټرنت بلا خبره کوي چې ها جنگ به شروع کو نو دانه کې بس بیا وفار ای ور جنگ کې قیامت پورې بجنګ خو نه روان جنگ قوم څه حد لري الله تعالی فرمایي چې اې د پیس ټریټي د لپاره اپیل وکړه چا ستا مخالف د پیس ټریټي د لپاره اصول د لپاره اپیل وکړه الله تعالی فرمایي ته ورته مایل شن پسره اګریشن ډیپند اپان سرکمسټانسز په حالات موقوف ده خو سره مایل شه ها ستاسو ریزرویشن وی خیانت را سره ونکي الله تعالی فرمایي وتوکل علی الله خدای باندې اعتماد وساته بلا قاعده پیغمبر ته الله تعالی وایي چې جنگ بکې نار وخت خو مسلمانان بار وخت جنگ ته تیز ساتي سبا کې ټرین به ساتي بیا بل خبره
چې کله امپریشن ورکولي دشمن ته نو التبدید بدلای سره جنگ کې څنګه وکي یعنی انتهایی بہادرای سره مخکې ایڈوانس کې او کې ابتدا نه نرمي شروع کړه ایوه بس د کار نه دي. او بیا بل خبره چې سټیزنان د یو ریاست اسلامی دا ټول یکجان دو قالب دي دا ولې کې سیف الله خان دا باشنده یو ریاست اسلامی دا یکجان دو قالب دي د دې هر څه مشترک دي. شرشنه دا ګاډي تاسو د مون شریک دي خان صحیح ده. او مسلمان سټیزنان د غیر مسلم ریاست دا د اسلامی ریاست ذمہ داری نه ده. البته که د دین په اساس هغه سره زیاتې کیږي او هغه د دین په باب امداد وغوښتو نو امداد لازم دی ډیپند چې کوم قسم امداد. او آخر کې الله تعالی دا خبره کوي چې ټول خلق به په خپل خپل ځای ساتي. یعنی کله یو متعلق د تما خبره سره لګه په زور وکړه دې معنا نه چې نور سره ډراپ شي. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ د فار کینډر ځان خپل مقام دی. خدا د مهاجر او د انصار دا یو بل رشتہ چې ما ته ذکر کړل. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على